درې ورونو یو کس د حضرت عمر رضی الله عنه حضور ته راوست ویې ویل زموږ پلار یې وژلی. حضرت عمر رضی الله عنه هغه کس ته وویل ولې دې ووژه؟ هغه کس وویل زه د اوښانو او میږو شپون یم. یو اوښ د دوی باغ ته ورغی او د باغ ونې یې وخوړې. پلار یې اوښ په ډبره وویشت او مړ شو. ما هم هغه ډبره راواخیسته، د دوی پلار مې پرې وویشت او پلار یې هم مړ شو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل حد در باندې جاري کوم. هغه کس وویل ما ته 3 ورځې وخت راکړه، پلار مې مړ شوی، ما او زما کوچني ورور ته یې څه ناڅه مال لا او شتمني پرې ایښې. که تاسو ما ووژنئ زما له مرګ وروسته به هغه زیرمه ورکه شي او ورور به مې له ناچارۍ ومري. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل څوک به دې ضمانت کوي؟ هغه خلکو ته داسې وکتل او سترګې په ابوذر رضی الله عنه ولګېدې او ویل دا کس. حضرت عمر رضی الله عنه ابوذر ته وفرمیل ای ابوذره آیا د دې سړي ضمانت کوې؟ ابوذر وفرمیل هو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل ته هغه نه پېژنې، که وتښتېد پر تا حد جاري کوم. ابوذر ورته وویل زه یې ضمانت کوم. هغه کس لاړ، 3 ورځې تېرې شوې. ټول خلک د ابوذر په اړه اندېښمن وو چې حد پرې جاري نه شي. د مازدیګر له لمر لوېدو سره هغه کس په داسې حال کې د حضرت عمر رضی الله عنه حضور ته راغی چې ډېر ستړی هم و او ویې ویل شتمني مې ورور ته ورکړه، اوس تاسو فرمان ته تسلیم یم چې حد را باندې جاري کړئ. حضرت عمر رضی الله عنه وفرمیل حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل څه د دې لامل شول چې بیرته راشي په داسې حال کې چې تښتېدلی هم شوی؟ هغه کس وویل وډار شوم چې په ژمنې وفا د خلکو ترمنځ ورکه نه شي. حضرت عمر رضی الله عنه له ابوذر وپوښتل ولې دې د هغه ضمانت وکړ؟ ابوذر وویل وډار شوم چې خیر ښېګڼه او ښه د خلکو په منځ کې ورک نه شي. د همدې خبرو له اورېدلو وروسته د وژل شوي یا مقتول کس اولادونه متاثر شول او ویې ویل موږ له قصاص څخه تېر یو. حضرت عمر رضی الله عنه وفرمیل ولې؟ د مقتول 3 سره ورونو وویل ډارېږو هسې نه چې بخښنه او ګذشت د خلکو ترمنځ ورک نه شي.